سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ وئ. مخکې مې یوه یادونه درته کړې وه چې موږ د مجارستان یا د هنګري په پلازمینه بوداپست کې یو. روسان او پخپله دا خلک هم لکه چې بوداپشت ته هم ورته وایي، خو بوداپست ته یې د دوو هغه نه جوړ شوی، بودا او پست. د هغه معلومات وروسته درکوم، خو د ټولو نه خوږه او ښه خبره دا ده چې افغانان د خدای لري په ټوله دنیا کې تیتو پرک شوي دي. د جګړو او د کډوالۍ دغه یوه نیمه ګټه هم وي. د کډوالۍ ګټه دا ده چې ګورئ په دنیا کې سره خواره واره کړلو. او دا ملګری چې دی دی فیض محمد منګل دی، سره معرفي شولو مخ ته. او زه خو نو سپین تڼی یم. منګل صاحب ستړی مه شې. اول ستړی مه شې، تا ته کوم بیا ټولو مینوالو ته ستړي مه شې. او موږ ډېر خوشحاله شو چې د وطن مشران هم دغلته ولیدل په اروپا کې، او ډېر خوشحاله شوم. مننه، ژوندی دی. دا سړی چې دی د خوست دی، د پکتیا و خوست، او زه هم د همغې خواهمن و. زه د سره په خپله لهجه خبرې کوم. خو څرګې دی ژوند څرګې تېرېږي؟ والا بس الحمدلله مسافري ژوند دی کوی، الحمدلله ښه تېرېږي. کنه شکر. څومره وخت دې تېر شو په دا وطن کې؟ والله موږ خو 14 کاله کېږي په اروپا کې، خو 11 کاله به وشوو هلته په دا بوداپست کې. سخته برېښي. زه خو چې دی سره غږېږي هېڅ نه پوهېږم څه ژبه یې ډېره سخته ده. خال کې د دنیا دویمه ده که درېیمه ژبه ده چې سخته ژبه د دوی ده، ډېره سخته ژبه. زه خو یم چې اوله ژبه وي د دوی وي چې سخته په سختۍ کې. نو تو څرګه زده کړې دي که نه؟ خو بس زده هم کړه، بل چې داسې کې مجبوري دي چې هر چې د ضرورت شي هغه کور سړی زده کوي. د ځینې خلک د ځینې پښتونه چې خوست او پکتیا نه دي په دا لهجه نه پوهېږي، دا پوښتنه کوي چې د میږ نه سخته ده د دې ژبه؟ یاره د میږ نه د دوی ژبه ډېره سخته ده. میږ ژبه خو نه ده سخته، میږ خالي لکه بس در لږ پار کې، خو د دوی ژبه ډېره سخته ده. یو شی دا ده چې پښتونه خصوصا د میږ لهجې والا خلک دا یې چې د نره ژبې زر زده کوي، ځکه میږ لهجه سخته ده، د نره ژبې اسونې دي ورته. بس دا خو میږ تاسو ته د نورې ژبې میږ تاسو ته اسونه دي. رښتیا میږ تاسو د لهجه چې دو بیا لږه در لهجه میږ تاسو منګالو ځون ته دو، زادرونو ځون ته دو، زوزوی ځون ته دو. نو موږ تاسو بیا ټول سره په پیګو یلی شو، خو په دا نورې ژبه موږ په پیګو یلی شو، دوی په پیګې یلی نه شي. کور څه دې وطن په باره کې ورته وغږېږه چې دومره عمر دې تېر کړ، څرګې تېرېږي د نه عمر دی، د خال کې څه رقم دی، تو سره یې وضعیت سره دی، سړیتیب کې شته نشته که څه رقم چل؟ دغه ځای ډېر ښه خال دی. خال کې باد خلک نه دي، ښه خال دی چې خپله ښه وي ټول در څخه دي، خو خال کې ښه خال دی. او موږ خشول یو، بس خپله مزدوري خورید کوي، علاتې مسافري د وخت دی تېرېږي، خشول یو، خفه نه یو الحمدلله. وطن ته که درېمې که نه کله کله څم یې وطن ته هم څم کله کله څم. هغه د سرحدو خلخونه که ګوښه یې؟ نه خلخونه نشته، هلته ګوښه یم. نو ولې دومره وخت دې تېر کړ 14 کاله؟ خیر زه چې روغلی یم اړیکه یم، ډېر اړیکه یم چې روغلی یم، خو اوس خو څم بس ولات مې وده وکړو، خلخونه ټوله ولات یې دونو. او د کاروبار د څرګې په داسې مهم ځای کې جوړ کړی دی، ځکه دا د خلکو ته یوه یادونه کوم د فیض محمد منګل د دوکان په داسې ځای کې دی لکه د کابل مکرویانو، وزیر اکبر خان او شارنه او که نه د عصري منطقې. دا منطقه هم داسې عصري ده، او دلته د تورستان یا د سیلانیان ډېر راځي او مهم او مشهور ځای دی. څه رقم دی دا ځي پیدا که دا رقم؟ بس دا خو چې موږ روغلو اسناد مو خوستو د غزې ته پسې روغلو په پایتخت کې، بس د غزې کې مې ژوند شروع کړو. نو بس د غزې کې ستې کاروبار هم شروع کړو، خو دکون یې ولا ښځې کې د داسې ګارځي کې سړی نشي پیدا کولی، کم پیدا کېږي. بیا د دوی کرایې هر څه هم قیمت. خو تو ته خو زه چې وینم خارجونه ډېر راځي، معنا چې انګلیسي به زده وي؟ یې مو انګلیسي مې هم زده دو، ګریکي مې هم زده دو، مجاري مې هم زده دو، پښتو فارسي خو مې خپله ژبه ده، اردو هم زده دو. واو دا وینې دا وایي دنیادار که مستغني په سیمو زر دی، هنرمندو سره گنج د خپل هنر دی. او د ریا خرقه خدای نه کړه ور په غاړه، رحمان کوږ دستار تړلی قلندر دی. نو بس دغسې افغانان دې ډېر وي لکه دغه منګل صاحب چې دی، کامیابي دې غواړم همچنین. بس ټول افغانان دې الله آباد لري، خوشحاله دې لري، چې په هر مل په هر ځای کې دې الله دې سرلوړي لري، او تاسو ته د خدای ډېر عمر درکړي چې بس مونږ دغسې ځوانان له تاسو زده کوي، او تاسو مشران چې یې مونږ یې له تاسو زده کوو. هیله کوم دا پیغام په همدې پیغام خبرې پای ته رسوو. ای وطنه موږ پیغامونه مثبت درلیږو، او زما د وطن خلک زما وطنوال دي، دا ځینې شیان په نظر کې ونیسئ. خفه کېږئ مه، داسې نه ده چې نصیحت درته کوو، څه مو چې لیدلي دي کتلي مو دي هغه در سره شریکوو، خپلې تجربې شریکوو. نصیحت نه دی، خو ښه دی چې سړی تجربو نه زده کړه وکړي. کور ودان تربیه